السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته یو داسې ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم چې کله هم تاسو هغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ او هغه رقم ته کوډ په خپل موبایل کې ولګوئ نو بیا هیڅوک هم نشي کولی چې ستاسو د موبایل کوډ خلاص کړي. نو ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ملګرو چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ، تاسو کولی شئ چې د سترګو په ذریعه موبایل ته کوډ ولګوئ. نو دغه رقم بیا تاسو راسئ، دا کوم ایډز چې راړی وي دغه به تاسو نو تینکس کوئ او لاره به تاسو راسئ په پاسورډ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په پاسورډ باندې کلیک وکړئ نو زه کوډ ورکوم 1 2 3 4. دغه رقم به تاسو دغه چیز کې سیو کړئ. کله چې ملګرو دغه تاسو سیو کړئ، دغه رقم د دې لوډینګ روان ده. بعد کې به تاسو دلته دی تاسو څخه یو ریکویسټ کوي او یو کین هیلپ. نو تاسو به دا کلوز کوئ، یو کین هیلپ اس اینڈ ریټ اور اپس. نو تاسو به دلته دا کلوز کړئ. نو تاسو به بیا کینسل ووایئ او دغه رقم بیا تاسو راسئ په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، دغه رقم ملګرو اوس به دغه ایډز تاسو دلته ټول کلوزوئ. وایي لاک سکرین آن، وایي چوز ویدر آی لاک سکرین از ورکینګ. یعنې تاسو یو سترګې باندې د سترګې په ذریعه سره هم تاسو کولی شئ چې موبایل ته چیش ولګوئ، کوډ ولګوئ. نو دا یو پرینک تاسو له خپل ملګرو سره کولی شئ. بیا به تاسو راسئ په پریویو باندې به کلیک وکړئ. ملګرو اوس به تاسو کله په پریویو باندې کلیک وکړئ، اوس به ستاسو د موبایل کوډ نه خلاصیږي. ملګرو که تاسو هر ځای د موبایل وروئ هغه کوډ به نه خلاصیږي. ملګرو زه راځم د موبایل کوډ ته. نو زه موبایل بندوم، بیرته سټارټوم. نو زه خپل موبایل لاک کوم. نو ملګرو کله چې زه موبایل لاک کړم، دغه رقم بیا تاسو راسئ دا کوډ ور خلاص کړئ. کله چې ملګرو تاسو دا یو کوډ خلاص کړئ، دغه رقم که اوس تاسو موبایل مخ ته ونیسئ، خپل مخ ته ونیسئ، د بل چا مخ ته ونیسئ، یعنې هغه نه خلاصیږي. په یوه طریقه سره دا کوډ نه خلاصیږي، یعنې هغه خاص د سترګو کوډ غواړي. نو دا خو بیرته زما خپل موبایل ده، یعنې زما په خپلو سترګو دا نه خلاصیږي. دا به اوس تاسو څنګه خلاصوئ؟ ملګرو دا تاسو یو پرینک له خپل ملګرو سره کولی شئ چې بیا به یو څوک هم ستاسو د موبایل کوډ نشي خلاصولی. صرف دا زرغون بټن ستاسو وینئ دلته دا فینګر پرینټ یې ورکړی دی، زرغون بټن. تاسو به صرف په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، هغه به ستاسو موبایل چې خلاص شي. نو په دې طریقه سره تاسو موبایل ته دا رقم ته کوډ لګولی شئ چې بیا یو څوک هم ستاسو موبایل نه کړي خلاص. ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. نو باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. لا ویښ په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.